سلامونه، وخت مو پخیر. د اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دیون برو او رسل په دغه نوم لړکې له راشد خان وروسته دي. په 2022 میلادي کال کې د راشد خان دغه ارمان پوره نه شو. افغان ملي لوبډله په اګست کې د پاکستان کوربتوب وکړي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. دیون برو او رسل په دغه نوم لړکې له راشد خان وروسته دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر او مخکښ وروتوب اچونکی راشد خان په روان کال کې یو ځل بیا په شلوریز کرکټ کې تر ټولو مخکښ وکټ اخیستونکی لوبغاړی شو او دغه ریکارډ یې په خپل نوم ثبت کړ. خو بلخوا راشد خان د څلورم ځل لپاره په یو کال کې د 15 وکټو اخیستلو ریکارډ هم ثبت کړ چې تر اوسه داسې کارنامه کوم بل توپ اچونکی نه ده کړې. او دا یوازینی ویاړ له راشد خان سره دی. په دې نوم لړکې راشد خان د څلورم ځل لپاره په یو کال کې له 15 زیاتې وکټې واخیستې او په دې نوم لړکې یوازې 2 ویسټ انډیز لوبغاړي دیون برو او رسل یو ځل 15 وکټې اخیستې دي. راشد خان په 2022 کال کې په شلوریزي لوبو کې یو 80 تر ټولو زیاتې وکټې ترلاسه کړې دي او لومړی مقام کې دی. راشد خان پسې دویم مقام کې له حسران کا سره دی چې 3 وکټې ترلاسه کړې دي. همدغه راز دریم مقام بیا شاداب خان سره دی چې 60 وکټې لري او څلورم مقام کې دیون برو هم دومره وکټې ترلاسه کړې دي او پنځم مقام له حارث رؤوف سره دی چې 60 وکټې ترلاسه کړې دي. په 2022 میلادي کال کې د راشد خان دغه ارمان پوره نشه. راشد خان چې ورمه ورځ یې هیله څرګنده کړې وه چې هغه به د بیګ باش په لیګ کې د وکټې سلیزې به پوره کړي، خو داسې ونه شول او هغه کومه وکټه ترلاسه نه شو کړای. خان په دې تړاو ویلي و چې هیله لرم چې نن د کال په وروستۍ شپه 3 نورې وکټې ترلاسه کړم او خپل وکټو شمېر یې 100 ته ورسوم، خو هغه 4 اورونو کې 32 منډې ورکړې او وکټه یې وانخیسته. افغان ملي لوبډله په اګست کې د پاکستان کوربتوب وکړي. د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ به 3 نړیوالې او ورځنۍ لوبې لري. د ترسره کولو وخت معلوم شو او داسې ویل کېږي چې دغه لوبې به په اګست کې ترسره شي. تر دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د پاکستان لوبډله د روان کال تر اپریل میاشتې پورې مصروفه ده او له هغه وروسته ښایي له افغانستان سره سیالۍ ترسره کړي چې اوس هم داسې وشوه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 53 اوریزو لوبو دغه لوبه لړۍ به د اګست په میاشت کې د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغان لوبډله به د ګټو په شمېر سیالۍ لري. له پاکستان سره به 3 نړیوالې او ورځنۍ لوبې لري. د آی سی سی نړیوال جام د سوپر لیګ برخه ده او دا ډیره پخوا پلان شوې وه چې سږکال به ترسره کیږي. که څه هم افغان لوبډله نړیوال جام ته وتلې دي، خو لا یې 3 لوبې پاتې دي چې له پاکستان، هند او استرالیا سره به یې ترسره کړي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.